دې انځور ته ښه ځیر شه. ستا په فکر دا ځای به څه وي؟ داسې ښکاري لکه د حیوانانو خونه، که نه؟ لکه د سپیانو کوډل یا د څارویو اخور، خو داسې نه ده. په دې هر تنګ بکس کې 4 تنه لوی بالغ انسانان اچول کېدل. دا د ژوندیو قبرونه دي. دا ځای د پولنډ په آشویټس زندان کې دی. دا زندان او د شکنجې مرکز د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال الماني نازیانو جوړ کړی و. دا ځای د ظلمونو لابراتوار و. دلته د یوسف منګلې په نوم یو ډاکټر چې خلکو به د مرګ فرشته باله، پر نوو زیږېدلو ماشومانو به یې د طب داسې تجربې کولې چې حتی اورېدل هم د ډبرې زړه غواړي. ده به د ژوندیو ماشومانو په سترګو کې د رنګو پیچکارۍ ورلګولې تر څو معلومه کړي چې د یو انسان د سترګو رنګ په مصنوعي ډول بدلېدای سي که نه. دې ډاکټر د تجربې لپاره 2 واړه غبرګولي ماشومان له یو بل سره وګنډل. دا ماشومان تر 3 ورځو پرله پسې چغو او ژړا وروسته زاره چاودې سول او له ډېره درده مړه سول. ده به له ژوندیو معصومو ماشومانو څخه روغ اندامونه د تجربو لپاره پرې کول. دا د بشر پر وړاندې په تاریخ کې د جنایت یوه بېسارې بیلګه ده او د دې زندان دیوالونه او انګړ د دې ظلمونو شاهدان دي. له همدې امله نړیوالې ټولنې هوډ کړی دی چې دا ځای به په بشپړ ډول خوندي ساتي چې د تاریخ په حافظه کې د دې جنایتونو کیسه تل تر تله ژوندۍ پاتې سي. همدا اوس په یوه اروپایي بانک کې $190 میلیونه یوازې د دې ځای د ساتنې لپاره پرتې دي. هر کال په $1,000,000 د دې ځای پر مراقبت لګول کیږي. دا ځای د یونسکو د فرهنګي میراثونو په لیست کې دی. د دې ځای په اړه به یو وخت په تفصیل وغږیږو، خو د یونسکو د فرهنګي میراثونو په لیست کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 12,500 ځایونه دي چې د فرهنګي، تاریخي او کله کله د طبعي ارزښت له مخې دې لیست ته شاملیږي. خو د یونسکو دا فرهنګي میراثونه ټول دغسې د وحشت ځایونه نه دي. ډېره برخه یې د انسان د لوړ فرهنګ، هنر، تمدن او لرغوني تاریخ استازولي کوي. د بیلګې په ډول تاج محل، د چین دیوال او د مصر اهرامونه. د یونسکو غړي هیوادونه په دې باور دي چې دا ځایونه د خپل تاریخي ارزښت په خاطر په دې ارزي چې باید د $1,000,000 په لګښت د انسانانو راتلونکو نسلونو ته د یو فرهنګي میراث په توګه وساتل سي. د دې 1248 ځایونو له ډلې یوازې 2 په افغانستان کې دي، د بامیانو بودا او د غور د جام څلی. اوس نو د نړۍ دې منافقت ته سړی حیران سي چې په پولنډ کې د شکنجې مرکز ته په $1,000,000 ځانګړوي او د افغانستان دا 800 کلن د ویاړ څلی د کلمې په واقعي معنا په سیند لاهو کېږي. خو د جام تر څلي مخکې د بامیانو د بودا غمیزه هم د یادولو وړ ده. د 2001 کال د مارچ میاشت طالبانو پوره 2 اونۍ د خپلو مشرانو په فرمان د بامیانو په دره کې د بودا بدن په برمو غار کړ. بیا دا غارونه له بارودو ډک کړل. د یونسکو او نورې نړۍ مشران پر ټولو خوارویو او زارویو سربیره نه وتوانېدل چې د 6مې پیړۍ د دې شاهکار د ړنګېدو مخه ونیسي او په دې ډول د یو ملت پر 1500 کلن زرین تاریخ دوړه وګرځېده. دا سنجول سوی فرهنګي ترور یوه شعوري هڅه وه چې د نړۍ د تاریخ له کتابه د افغانانو د څپرکي پاڼې راوڅیري. دا د یوه هویت د محوه کولو هڅه وه. د بامیانو بودا یو فزیکي او ملموس سند و چې زموږ پر لرغونتیا یې شاهدي ورکوله. بودا د افغانستان د بدن برخه و او د دې ښکارندوی و چې د وروستیو لسیزو تر دې تپل سوو جګړو وړاندې پر دې سیمه زرګونه کاله پخوا افغانانو له نړۍ سره وصل او په مذهبي او فرهنګي لحاظ متنوع تمدن لاره. د بودا تر ړنګېدو وروسته یونسکو چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساینسي او فرهنګي څانګه ده
راوړاندې سوه په پاریس او جنیوا کې غونډې وکړې ځکه دا اداره تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د همدې لپاره رامنځته سوې وه چې د دغه ډول فرهنګي میراثونو ساتنه به کوي. دوی بیړنۍ بسپنې راټولې کړې او لوړې سوګندونه یې وکړل چې بیا به د افغانانو تاریخي میراثونه دغسې په بې باک ډول ړنګېدو ته نه پرېږدي. خو دا ژمنې فقط د کاغذ پر مخ کر شوې ځکه د همدې یونسکو د سترګو پر وړاندې اوس د افغانستان دویم لوی فرهنګي میراث او د اسلامي تمدن شاهکار د غور د جام څلی د نړېدو له خطر سره مخ دی. د جام څلی په غور ولایت کې د هاري رود او جام رود د تقاطع پر نقطه ولاړ دی. دا دوه رودونه د جام څلي ته څیرمه سره یو ځای کیږي. له همدې امله د رودونو او سیلابونو اوبه د دې څلي بیخ ورکاږي. جالبه دا ده چې د فرهنګي میراثونو د خوندیتابه او بیړنۍ مرستې لپاره یونسکو هر کال په میلیونو ډالر مصرفوي، خو د جام د څلي او بامیانو لپاره دا پیسې اوس نه ورکول کیږي ځکه د طالبانو واکمني پر ملي او نړیواله کچه مشروعیت او رسمیت نه لري. خو خبره دا ده چې دا ستونزه نوې نه ده. د جمهوریت پر مهال هم دې ځای ته لازم پام نه دی سوی. هغه وخت د چارواکو یوه لویه پلمه امنیتي ستونزې وې. یونسکو په خپلو راپورونو کې په وار وار د امنیتي ستونزو له امله د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او بیارغونې لپاره شرایط نامساعد بللي دي. خو پر دې سربیره په 2019 کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دفاع وزارت سره په همکارۍ د جام څلي ته محافظتي دیوالونه جوړ کړل. په 2024 کې تر درنو سیلابونو وروسته د طالبانو حکومت هم د جام د څلي پر شاوخوا ځینې حفاظتي تدابیر ونیول چې د څلي د لا ړنګېدو مخه ونیسي. افغان لرغونپوه نیک محمد مستمند چې په دې وروستیو کې د جام څلي ته ورغلی دی وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله دا څلی اوس له خپل اصلي حالت د شمال لوري ته کوږ شوی دی او په ځینو کې یې درځونه له ورایه ښکاري. که څه هم طالب چارواکو له یونسکو سره د جام د منار د درځونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی ځکه یونسکو نه غواړي چې له طالبانو سره اړیکې ولري. دا څلی شاوخوا 800 کاله پخوا د غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. دې ځای د لومړي ځل لپاره په 1950 میلادي کال کې د بهرنیو لرغونپوهانو توجه جلب کړه. وروسته بېلابېلو نړیوالو لرغونپوهانو وخت ناوخته دې ځای ته د څېړنو لپاره تګ راتګ کاوه. خو پر افغانستان د شورویانو تر یرغل وروسته د دې لرغونپوهانو دا سفرونه بند شول. دا لرغونپوهان دې نتیجې ته رسېدلي ول چې د جام څلی دغسې برناحقه د یوې درې په منځ کې نه دی ولاړ. د دوی په باور دا څلی د یوه ورک سوي ښار د کلاګانو، ماڼیو او یوه پراخ تمدن برخه ده. د ځینو تاریخي متونو په حواله دلته د پیروزکو په نوم جنګي ماڼۍ او ښارګوټي آباد ول چې د چنګیزیانو لخوا په 620 هجري کال کې ړنګ کړل شول. له همدې امله اوس هغه تر خاورو لاندې سوي کلاګانې او ښار پیدا کول ستونزمن کار دی. که څه هم د یونسکو د لرغونپوهانو ډلې هڅه کړې ده چې پیدا یې کړي خو بریالي سوي نه دی. له همدې امله د ځینو په باور دا تر خاورو لاندې تمدن فقط یوه افسانه ده. خو د روري سټیورټ په نوم دا انګریز لیکوال چې د طالبانو د لومړۍ دورې تر نسکورېدو فقط یو کال وروسته له هرات کابل ته پر پښو سفر وکړ، پر لارې د غور د جام څلي ته تم سو. دی وایي چې هغه مهال ځایي اوسېدونکو د جام د څلي په سیمه کې کیندنې کولې او له ځمکې یې داسې تاریخي اثار راکښل چې په ډېر واضح ډول یې د دې ښکارندویي کوله چې دلته یو تمدن له خپل ټول عظمت او برم سره تر خاورو لاندې پروت دی. دې خلکو د 1 او 2 ډالرو په بدل کې دا بې بها لرغوني اثار پر ایرانیو او پاکستانیو قاچاقبرانو پلورل. د غور د برم او غرور دا اثار د نیویارک او لندن په بازارونو کې د سلجوقي او فارسي اثارو په نوم پلورل کیږي چې اصالت یې پټ وساتل سي او غلا یې رسوا نه سي. خو غل په غره کې ځای نه لري. دا غلاوې رسوا سوي دي او په همدې ویډیو کې وروسته پر غږیږو. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د یونسکو مسلکي لرغونپوهانو دا تر خاورو لاندې تمدن پیدا نه کړ خو عادي نالوستو کلیوالو پیدا کړ. خبره دا ده چې مسلکي لرغونپوهان د دې تاریخي ابداتو په ارزښت پوهیږي او په خورا احتیاط د ډیرو کوچنیو تیشو او افزارو په کارولو کیندنه کوي چې کوم شي ته زیان ونه رسیږي.
خو هم کلیوال چې د بیلچو او کولنګانو په زور بېدریغه کیندل کوي د یونسکو د یوه کال کار په یوه ورځ کوي. نو که په دې پروسه کې ارزښتناک تاریخي ابدات ورانیږي هم دوی په کیسه کې نه دي. او په دې ډول د فیروزکوه کلا او ښار چې په 12مه پیړۍ کې د غوري امپراتورۍ پایتخت و، اوس 800 کاله وروسته د عادي کلیوالو له لورې د $2 په بدل کې پر پاکستانیو او ایرانیو قاچاقبرانو پلورل کیږي. د دې کیندونو انګریز عیني شاهد روري سټیورټ کابل ته تر رسېدو وروسته خپلې اندېښنې له چارواکو او ملګرو ملتونو سره شریکې کړې، خو هغوی د امنیتي ستونزو په پلمه د ده خبرې تر سر تېرې کړې، په داسې حال کې چې پاکستانیو قاچاقبرانو د فیروزکوه کلا په لارویو او ټکټرانو کې د لاهور بازارونو ته بار کړه. نومبر 2014 په پاریس کې د لرغونو اثارو ليلام روان دی. یو 104 نمبر لاټ د 12مې پیړۍ یو لرغونی ډبرلیک دی. د سنگ مرمر دا ښایسته ډبرلیک په کوفي رسم الخط لیکل شوی دی. دې لاټ ته د آلمان د هامبورګ د یو میوزیم د استازي پام راوړي. دا ښځه غواړي چې دا ډبرلیک په هر قیمت رانیسي او د هامبورګ په میوزیم کې یې نندارې ته کښېږدي. بولۍ پیل شوه. ډبرلیک د هامبورګ د میوزیم استازي د شاوخوا $50,000 په بدل کې وګاټه. د هامبورګ د میوزیم لپاره دا یوه لویه لاسته راوړنه وه، خو ستونزه دا وه چې دا ډبرلیک یو غلا شوی ملکیت دی او د نیویارک ټایمز د خبریال میتیو آیکنز د تحقیقي ژورنالیزم په برکت کلونه وروسته نړۍ په خورا دقیق ډول وپوهېده چې د دې غلا شوي ملکیت اصلي مالک څوک دی. دا ډبرلیک په 1950 کلونو کې ایټالوي لرغونپوهانو په غزني کې د کیندونو پر مهال موندلی و او د کابل میوزیم ته یې سپارلی و. د دې ټوټې شمېره د کابل د میوزیم په کیټلاګ کې C23 وه، خو په 1990 کلونو کې د کورنیو جهادونو پر مهال د کابل میوزیم مجاهدانو او عامو خلکو چور تالان کړ. دوی دا ډول لسګونو لرغوني اثار لوټ کړل. د ګندهارا د دورې د بودا مجسمې او لرغوني سکې چور کړې. دا لرغوني اثار د پېښور پر لاره په لارویو کې پاکستان ته ولاړل او له هغه ځایه د لندن، پاریس او نیویارک د بازارونو پر دلالانو وپلورل شول. دا ډبرلیک هم د هماغه چور پر مهال د پاکستان له لارې د اروپا تر لیلامه رسېدلی و. اوس پوښتنه دا ده چې دا ډول د غلا ملکیتونه په حقوقي او قانوني لحاظ څه پیچلتیاوې لري او یونسکو یې ولې مخنیوی نه کوي. یونسکو له 1970 راهیسې د غړو هیوادونو ترمنځ د لرغونو اثارو د قاچاق اړوند تړون لاسلیک کړی دی چې د لرغونو اثارو د اخیستلو پر وخت اخیستونکی مکلف دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې غلا شوي ملکیتونه وانخلي. خو بدبختي دا ده چې د دې څرک لګول خورا دشوار کار دی او بیا د یوه هیواد لپاره د غلا شوو ملکیتونو بیرته ترلاسه کول تر هغه لا سخته چاره ده. خو له نیکه مرغه افغانستان وتوانید چې پر نړیواله کچه د ځینو حقوقي دعوو له لارې خپل یو شمېر لوټل شوي اثار بیرته ترلاسه کړي. د بیلګې په ډول په آلمان کې د افغانستان سفارت تر خورا ډیرو هلو ځلو او حقوقي دعوو وروسته په 2019 کې پر دې وتوانید چې د غزني هماغه ډبرلیک چې د هامبورګ د میوزیم دلالانو سره لاس پر لاس کاوه بیرته د هامبورګ له میوزیم څخه واخلي او کابل ته یې راوړي. همدا ډول افغان حکومت د مالیزیا حکومت ته کره شواهد او اسناد وړاندې کړل او بریالی سو چې د مالیزیا له یو میوزیم څخه د کابل لوټل شوي اثار بیرته واخلي. په ورته توګه له جاپان او لندن څخه هم د افغانستان په لسګونو لرغوني اثار بیرته د کابل میوزیم ته راوړل شول. په 2021 کې د جمهوریت تر ړنګېدو فقط 2 میاشتې مخکې په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت له لارې د افغانستان 3 غلا شوي تاریخي اثار د امریکا د حکومت په مرسته د نیویارک له یوه دلال څخه ضبط کړل شول او بیرته افغانستان ته راوړل شول. خو پر دې سربیره دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان څخه ایستل شوي ټول لرغوني اثار بیرته خپل اصلي مالک ته سپارل شوي دي. په کابل کې د ملي میوزیم د ورانېدو او لوټل کېدو پر مهال د دې میوزیم یوه برخه ارشیفونه او لیسټونه هم له منځه وړل شوي دي چې له امله یې اوس دا معلومول هم سخت ده چې کم شیان ورک دي.
بله ستونزه دا ده چې هغه اثار چې مستقیما له لرغونو ځایونو، کلیو او بانډو څخه قاچاقبرانو ایستلي وي او د افغانستان له ملي میوزیم سره هیڅ ثبت نه لري، بیا یې اصلي ملکیت ثابتول بیخي ستونزمن کار دی. خو بدبختي دا ده چې زموږ تاریخ یو ځل بیا تکراریږي. دا ځل د جام څلی د ړنګېدو په حال کې دی او د بامیانو د بودا په اړه داسې راپورونه شته چې د ځایي خلکو په وینا څه وخت وړاندې په اردو ژبه غږېدونکي خلک دې سیمې ته ورغلي ول او د طالبانو حکومت دا سیمه د څه مودې لپاره د ځایي اوسېدونکو پر مخ بنده کړې وه. په بامیانو کې د طالبانو والي دا خبره په اول سر کې له رسنیو سره تایید کړه چې دوی هلته متخصصان ورلېږلي دي چې یوه خزانه پیدا کړي او د څه مودې لپاره د کار پر مهال دې ساحې ته د عادي خلکو تګ راتګ بند کړی و. اونجا کدام پیغام آمده بود از طرف چی وزارت کدام ترتیب جور بود که اینجا کدام چیز است خزانه و چیز، لیکن چیز نبود، هیچ چیز هم نبود. واپس پیش عالی بند میکنیم، کدام تشویش نیست، گپی تشویش نیست. خو والي صاحب وروسته له یوه ځایي تلویزیون سره د مرکې پر مهال پر دې خبرو پښیمانه سو. بل خوا د نړیوالو منافقت او درواغجنې وعدې هم د یادولو وړ دي چې په پاریس او جنیوا کې د دې اثارو د ساتنې سوګندونه وکړل، خو په تیرو 20 کالو کې عملي ګامونه له یو څو نمایشي غونډو پرته پر نشت حساب دي. خبره دا ده چې فرهنګي میراثونه یوازې فرهنګي نه دي، دا د ګرځندوی د صنعت یوه خورا لویه برخه ده. د فرهنګي میراثونو ګرځندوی د شاوخوا 600 میلیارده ډالرو صنعت دی. د یوې شېبې لپاره فکر وکړئ، د افغانستان د جام څلی او د بامیانو دره په هماغه لیست کې دي چې د هندوستان تاج محل، د مصر اهرامونه او د نړۍ نور عجایب پکې شامل دي. هندوستان د فرهنګي میراثونو د سیلانیانو له لارې هر کال په میلیونو ډالر عواید لري او زموږ فرهنګي میراثونه لکه د یوه بې سرپرسته مړي میراث د دریم ګوړو له لورې سرعام ليلام ته اچول کیږي.